बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। پیګو چې دا قام څنګه قرضدار شوی دی. ملګرو یو ځل بیا موږ نن ستاسو دپاره دومره ښکلې او مزاحیه ویډیوګانې راوړي دي چې په کتو به بالکل تاسو ځان د خندا نه مړې نه کړی شئ. ولې ګرم و انو ملګرو کو تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم نه لایک کړئ نو د لایک بټن او د سبسکرایب بټن نه یو ډب وباسئ. شاباس ابھی مزہ آئے گا نا. ګرانو ملګرو په سوشل میډیا او خاص کر په ټیک ټاک باندې د بې غیرتۍ انتها روانه ده او بعضې پښتنو جونه هم داسې ویډیوګانې او داسې ګپ شپ لګوي په هغې باندې چې غوږونو له به ګوتې وروړې. د مثال په طور د یو ویډیو تاسو سره شیر کوم، اگر چې د اخلاقو نه ډېره اخوا ده خو ډېر په معذرت سره. یو کس را باندې الزام لګولی دی که نه، وایي چې دی ما ته لوکیشن نه سینډ کړی دی چې دا ما غولې ده، دا ماته یو ملګري وي. نو ما ورته یم زه به تر هغې پاکستان نه نه ځم چې تر څو دا کس ما ته لکه ما یې راوله خیر دی چې ما ته صرف دونه ووایي چې او بس تا زه راغوښتې یم او ما غولې او که نه نو بس بیا به یم زه ځم. ته اوس څه وې دې کې ته څه وې خدایه پاکه؟ نو دې کې زه څه نه یم، بس پرې شاټونه وامه، بس که څوک راځي ښکلې ریډي ناست یم. نه لوکیشن در کومه 208 نمبر روم دی، 3 ډاټ ریسټورنټ دی، د جمعې شپه نه دروغ نه وایم، او نایب پولیس سټیشن ته مخامخ د هوټل دی. په کلي چې دا څه شی خورې نایابو سلطالان دي؟ دا راله چا هیر راوړی و. په ژوندانه خو دې تپوس د بدن نو زما یاره که جنازې ته مې بیرلې بیا دې غیمه. نو 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 गाड़ी की रवाना दा आगा दा او ګوره کنه هغه روانه لاړو اوس تخکاری هغه مخکې شو مما قصدا دې خسته شاله غتا چې دې خجنه دا پلاره پتی چې سو پلاره مرشوي دې کسه دې اډې نه خسته چې دا مونږ الته روانو مو مې کتا دا څنګه دې دا ډېر او څنګه خپلوان دي کنه وکړه ته ته مې کتا الته باغ ته بغاغرت गाड़ी کې روانه وا څه دې شروع کړې دي خو بس خو دې کته کولو سو کوی आंटी में कते इस्लामाबाद वाले में कते बशिन की में कते बसुरगाड़ी की में कते वही प्रेदा راځئ ملګرو چې په اخره کې راباندې یو څو فني کلیپس وګورو، ډېر به مو خوښ شي. كنت مش